دې بلړ چې بسته به وګوري شابه ډوړې دې پخکړې کنا راوړې کنا یا خدای پاک دا زما بچی دی دا بچی دی دې به کامیاب شي یقین وکړه کدا کامیاب شي مور په مخ کې به خبرې نه کوي د پلار په مخ کې به خبرې نه کوي مور په مخ کې به غلې ناسې غلې مور موري کنه مور کور د مور نوم دی شکرونه وباسه چې کور کې دی مور یا به په سوري روانې په غرمو بخکاری او نن چې دی مور شته په غرمو ګرځه په سوري بخکاری مور دعا درسته تاسو نو دا د میندو جبه ده په دې میندې مکنځئ په دې مور ته کنځل مکه یو الکو ما تاسو به اورېدلي ملي کتابونو کې لیکلي دي چین کې سموده مخکې زلزله راغلی ای کې ډېر آبادي رته وشي یو زنانه پکې رسي په ډډ ځای کې ګیره شوې وه نو بچ شوه او یو ورسره د پیو ماشوم چې هغه مالبه اوچته شوه او زنانه وموندې شوه د پیو ماشوم چې ډاکټر ورته علاج شروع کړو نو زنانه په ووش کې راله چې ووش کې راله هغه ماشوم لیم پی ورکړل هغه هم بچ هغه ډاکټر چې وکتل نو د دې زنانه ټول د ګوتو دا سرونه نو دا خوږ ویني شي خېګونه یې نیولي ډاکټر هغې مور ته وایي دا ګوتو دا سرونه دې ولي خوږ دي وایي ډاکټر صاحب دا په ما یو امتحان راغلی سو چې کله مونږ ګیر شو نو دې بچي به زما پی خوړل دله ما پی ورکول نو زما پی ختم شو ما ته خوراک نه میلاوي چې ما پی ختم شو او بچی مې وږی ما چې د دې بچي دا تړکافېدل ولیدل چې بچی مې داسې ټوپونه وخل د لوږې د لاس ما سره هېڅ حربه پاتې نه شوله نو ما ګټه راواغستله د یوې ګوتې سر به مې ټکو او بچي له به مې په ګوته په خپله په خوله کې به مې وله ګوته ورکوله د خپل وجود په وینه مې د بچي ژوند بچ کړی هغې ډاکټر رپوټ ولیکو چې دا یوه مور ده که فیصله امتحان دې پې وکړو بچیا ژوند به خپل ورکړي او ستا ژوند به بچ کړي تا مور پېژندلې ده تا مور پېژندلې وی ما په خپل وینه د بچي ژوند بچ کړی بیا به یوشه شوې یم چې وجود نه مې وینه لاړه خو ما د خپل بچي ژوند بچ کړی ما ته د بچي ژوند مطلوب الکو د مور ډېر تابعدار خپلې مور ته به وی خپلې ښځې ته به وی زما د مور خیال ساته ټیک دا ښکلې خبره او د خواښې او د سخر حق په انګور نشته ټیک ده داسې وي ټیک ده بلکل پې نشته ستا په ښځه ستا د مور حق نشته نه دی په پلار په خپله به د مور له کپړې انځي په خپله به یې ولې اسري کوي په خپله به ولې سالن پخوي ټیک ده که ستا په ښځه یې نشته پته یې شته که نه سالن به وله بیا په خپله پخې که نه کپړې به وله په خپله انځي که نه نو چې ته یې په خپله نه شي کولی نه په چا به یې کوې په ښځه به یې نه کوې نو بیا یې په ښځه حق پیدا شو نو د خپلې ښځې ته وایي زما د مور به ډېر خیال ساتي ولې زه هم کو دا هر بچي خپلې ښځې ته ووایي چې دا زه چې نن څه یم دا نن چې زه ستا د سر سوری یم نو زه چا لوی کړی یم په ما چا قربانۍ ورکړي دي او زما څوک سهاره وه د مور به مې خیال ساتي هغې ورته وایي صحیح ده ساتم دی دې ښځې خدمت کو نو لږه ستړې شوله دې خپل خاوند ته وایي دا مور دې کېنوه په یو ځای به ورته ټول حق بدله ورکړي ټول حقونه به ولیکي یا په یو ځای به ورته بدله ورکړي چې قصه به ختمه شي دا اوس هم شته دی ګریجویټ پکې شته وایي زه به وله جدا کور جوړ کړم وایم ټیک ده جدا کور به وله جوړ کړي خو د پلار رضا به وانه لیده یوازې خو ډوډۍ نه ده ډوډۍ خو خلک ګاونډي له هم ورکوي ډوډۍ خو خلک رشته دار له هم لیږي ورکړي ولې ځان له وکړه ته چې کور ته راشې د پلار مخ نه ویني تا له مزه درکوي د مور مخ ونه ویني تا له مزه درکوي دا ته څه وایې د پلار دا لپې لپې دعا نو هغې ښځې ورته ویې حقونه یې درته ټول حساب کړي په یو ځای به وله بدله ورکړه ډېر هغې خپلې مور ته وي یاره مورې که دې خوښې دا ټول حقونه راته په یو ځای حساب کړه مورې وی زه صحیح ده نه ډېره هوښیاره مور وه وی بچیا حق په حسابوم خو وخت په پکې لګي وی ودې لګي وی زه صحیح ده نن نه به شروع وی ټیک ده ماسخوتن چې بچی اوده شو مور راله ده یوه لوټی ورته د اوبو په دې کټ کې یو طرف ته واړوه او یوه لوټی راوړه هغې وله ترې بل طرف ته نه خو ټول کټ لون شه که نه دی نیغ کېناست
ورته سکه وی وبدي وی نو د شکنه کې پدې کې چاله خوب ورسي وی تا ما ته نه وی چې د حقونو حساب دی وکړي بچیا ودشا ما دونیم کال استا سره د متیازو په لون کټ کې شپه کړې نن ته یو شپه وکا نو چې سحر شي نو زما بستا به د یوې شپې معامله کلیر شي نورې خبرې بسار هغه وی مورې معاف مې کوي معاف مې کړه دا آسان حق دی که نه کا یو شپه وکه په لون کټ کې ته د اوبو په لون کټ کې وکا مور در سره د متیازو په لون کټ کې شپه کړې ده الله م د بچي ښکلي حافظان او عالمان لارانو د ټولو خبرو خلاصه مې دا وه چې بچي مراولی علماو ته یې کښېنوئ مونږ ورته ړومبې د پلار او مور مقام ښیو وروستو ورته بیا قرآن ښیو اول ورته دا ښه نو بچي مراولی نن چې د دې یتیم بچي پلار وفات دی او الله یې بچی د قرآن حافظ نن چې دې صرف وایي چې یا الله زما په دې سینه کې 23 لاک حروف پراته دي الله د دې په وجه زما پلار وبخي پلار به الله بخي که به نه بخي نن چې دې پلار ته دعا کوي دا نص ته صحیح حدیث ته چې 3 سیزونه مړی ته د مرګ نه پس پیدا ورکي ولد صالح يدعو له چې نیک بچي پرېخي هغه پلار ته دعاګانې زام چې که سړی مړی نو مړ دی خو چې یو حافظ قرآن بچی رستو وي یو عالم بچی وي چې هغه ورته دعا کوي هغه نن د پلار مړ نه دی نن د پلار چې حافظ قرآن بچی وشو نن به الله د پلار په قبر رحمتونه راوري رحمت نن بچی حافظ کیږي د قرآن نن بچی د نبوت علوم په سینه کې محفوظ کړل څومره لوی کمال و نن به د پلار ته دعاګانې کوي د پلار مړ نه دی مړه هغه دي چې د بچی نن حافظان په خاندان کې نشته او علما نشته مقبرې تیری دي چې پلار مې په کومه مقبره کې دي او دا حافظ به د پلار قبر خواله زینه دی به ودرېږي نه دی به وایي نه چې الله دلته مې پلار دی وایي بخه الله د دې قرآن په وجه وبخه الله دا حفظ په ما پلار شروع کړو نن مې هغه پلار نشته دی الله خدا حفظ چې ما کړی دا زما د پلار کمال دی الله زما پلار وبخي سبا به داسې مور ته هم دعاګانې کوي نو بچي م راولی مدرسو ته راولی حفظونه پې وکئ علمونه پې وکئ مونږ خو درته که څه لالچ هم رانه لیدلی یا هم درته څه ویلي نه څه قرآن هم اورېدلي چېرته څه ډیمانډ هم درنه کړې ویلي هم دي درته چې جوړه راله واله ویلي هم درته چې بچی به د لاله داخلوم چې وسکټ راله جوړ کا کم درته ویلي ما ته یو کس وی ثوابی کې زه ودرولم وی زه ستا دا پټکې ښکلوم وی مور مې راته وی چې که دا مولي صاحب دې ولید که نه د ده به پټکې ښکل کې ما ورته صحیح د شل پیرې خو یې ښکل کا چې پټکې ښکل که ما د هغې نه پس ځان لوي ما ستا مور وایي چې ما دا پټکې ښکل کړې ستاسو دا میندې زمونږ د ډله نه وي خبر چې مونږ څه وایو مونږ وایو ته پټکې ښکلول وایي بچې راوله راویلېږه چې ما سره حفظ وکړي چې زه دا خپله پګړۍ راوالم او په سر یې وله کېدم او د دې سره یې د کور ته درولېږم دا پګړۍ م والی دا م والی راوله بچې دي چې حفظ او علم ورته وکړو دا پګړۍ وله خپلې ورکړو چې دا دې م شوه او زه مور او پلار ته مبارک کینو به که نه انشاءالله